دا زما ملګری دی دی ډېر ښه سړی دی که نه ډېر اوچت کا لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله دا چتې خو به ننځولمه دې زمانه نن هېڅوک هم نشي خلاصولی ورګه زه دې خو کړمه خو زه دې هم نه پرېږدم ځان مې مخ کړو او دا چېرته یو هفته وشوه چې زما نه بچ کېږي دا لنده به زه نوره ګزاره کړم ماما تور ماما ما ته څه مه وایه ما خو په لنده ته نه ویشتې ما له چدي ښار را ویشتې او خپله لنده مې ګزاره کړه ما ته څه مه وایه زه ستا نه یېرېږم مه وایه ما ته څه ښه ما ته څه مه وایه میلو ماما نه یم دیو یم دیو زما خوښوې ځکه خو ستا سره دوستانه کومه ښه ته دیو یې ته هغه دیو یې زمونږ مشران چې به موږ ته قصې کولې هغه دیو یې ته او هغه دیو یم زما دپاره څه حکم دی لکه ته زما ملګری زما به هره خبره منې نو ته خو ډېر دنګ یې لږ راچیت شه که نه حکم کوه ځوانه دونه پوره یم جین ماما نه رښتیا دیو ماما ته خو وړوکی ښه شوې زما مقداري شه زما مقداري شه زما مقداري شه زما دپاره څه حکم دی زه خو ستا ملګری یم ته زما ملګری او چې زه څه یم ته به منې بلکل منه به جین ماما نه رښتیا دیو ماما ما له ډېر یخ شو دی غاښونه مې هم خوږ شو ما ته اور بل که اور راته اول بل که بلکل صحیح ده ملهم به دومره وغواړم اور ته دم بلوم ځان ګرم کا ګرم جین ماما ګرم شومه اور بند که زما دپاره نور څه حکم دی جین ماما زما په دې ډه باندې غټ ارمان دی زه ویمه چې زه په دې ټوله دنیا باندې وګرځېدی بلکل صحیح ده وبه دې ګرځوم وبه مې ګرځې وبدلېږئ چې ګرو دا ارمان به دې پوره شي او اجازه د الله په حکم تاسو زر ته زر راشئ دا خو دا جاسونه دي دا جاسونه رالو که نه دې ته به ورخېږي په پیزار به کته نیسي په پیز لاس کې ځکه جانودونه دي بدي ګناهګارېږو بس خېږو ورته خېږي ورته مزې دي مزې و تورپیشکو جین ماما مزې دي مزې لکه دا خو د کیوتي ماما زوی نه دی دی خو به جانمان ناست دی دا خو زما ملګری دی لکه ما ځان سره بوځه چېرته ځې منشي لالا منشي لالا اله دی خو چغې وایي تورپیشکو دیو ماما دا زما ملګری دی دی ډېر ښه سړی دی که نه ډېر اوچت کا دا اوچتې که ښه دا دی منشي هم دی که نه دا اوچتې که جانمازي منشي لالا پسې راشي فوراً لالا راځه 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 منشي لالا راځه راپسې بمبله مزې کوه موږ روان یو ته دغه ځای کته له ګاډي ځغلوله خیره او تا د غم نه خلاص شو خیره په خیره تورپیشکو جین ماما مزې دي مزې دقه شان دی الله هغه وګوره خلک په ټرفیک کې نښتي دي او موږ په هوا روان یو په هوا ډېر خوند کوي ټرفیک ماما زر راځه نشي لیکنه ځای د سلامونه قبول کړه دقه شانتې ونې منې واغه او زه پوه شو ته زموږ د دې پټي نه لږه خواشه خواشه تې لږه ټرفیک هلکه ظالمه ټرفیک ماما خپله ښځه ووله یار وره څه کې هلکه کته بس یې کوئ پر دې کورونه ښکاري بره ګورئ ماما بس کور طرف ته یې کټ کا چې زما پلار تا ویني او ما ویني او دا جازونه ویني ډېر به خوشحاله شي کور طرف ته یې کټ کا ښه
دادا تاسو دادا چله ته دا وګوره څه شی مې راوستو څوک مې راوستی دی وګوره ته دې چې شی راوستې لکه دا دیو ماما دی دا خو دیو نه دی دا خو زموږ هغه ملګری ایوب چکول ټیټی دی چکول ټیټی ایوب نه دی کینه دیو ماما تور پیشکو دیو ماما کینه دادا دته چې څه وی هغه کار دی لکه دی ډېر ښه دی زما ملګری شو ستا ملګری شو او که نه زه به دا ومنم که د دیوتوب زه وږی شوی به چې دی ما څه فروټ راوړي څه خوراک راوړي د ځان ومنم چې دیو ماما دی دا معمولي خبر ده دله دا معمولي خبرې مه کوه غټې غټې خبرې زه کوه تور پیشکو دیو ماما وایي حکم کوه داسې چل وکړه چې زما د دادا وږی شوی دی او مالټې وله راوړه او کیلې وله هم راوړه او دغه شان ورته ووایه د ده به زه اوس ومنمه مالټې کیلې دا والا مالټې او کیلې ها یا دیو ماما ستا ډېره مننه دیو ماما د کټلاني فروټ پراټ دي دا ونیسه هلکه نور واده بچیا سره دیو ملګری خو ډېر ښه دی ماشاءالله یو تاسو باران دوکو دیو ماما خو باران کوي یا نور څه دادا ودی که دومره فروټې دله راوړو فروټو او مړه هر څه راوړي ما پې د ټولې دنیا چکر ولګو او هغه منشي ماما نه دی هغه مې هم د ځان سره بولی او زه ورته وایم چې تا هم په هوا کې او د دې دنیا چکر دله درکړي څنګه دې خوښه ده دادا نازویه دنیا چکر به منو لکه خو زه ډېر یارېږم صحیح بولی ما دومره مزې وکړه هغه منشي ماما نه دی پوه شوې هغه ګاډو والا هغه مې راوچت کړو د ځان سره داسې روان و تور پیشکو جین ماما نه جین ماما نه دیو دی تور پیشکو دیو ماما هغه جازونه راوغواړه چې زما دادا پکې لاړ شي جاز دې راشي لکه نور واده زویه دا خو په رښتیا دغه ما خو مړه ما کم لکه مړه تاو بشم که نه مړه یارېږم ډېر ما یارېږه اوس بابا خلک وایي چې د نورواید دادا یارېږي دومره غټه غټه ګیرې د مړه ګپ مه لګوه مړه نو یارېږم د دې مړه کله ووتم د یاري چل درته زه داسې چل به وکړي تسبې به راوالې او دغه به کې یو خبره به اورې جاز ته چې وخېږي نو دېس کار وي پیسار په لاس کې ونیسئ ځکه جانماز دی ګناهګارېږو بدي نور واده بچی څنګه ورته وخېږم ټوپ کوه بسم الله سبحان الله سبحان الله څومره ښکلې نظاره ښکاري لاندې لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله دا خو 2 ګنټې وشوې دادا ګل لا رانغی خدای خبر چې دادا ګل لا د جین ارتاو کړی نه یا الله ته پکې خیر واچوي اوس زه مبارک شي دا جین مو ګورم او دادا ګل مو ګورم یا الله یا دا خیر پکې واچوي چاره زایده السلام علیکم سلام زاید خانه تا زما دادا ګل او زما دیو ماما نه ولیدله داسې تور دی په هوا ځي په هوا لا ته راته خبرې کوې لیونی شوی کو زه مړه ته لیونی شې زه هغه په هوا ځي زما ملګری دی تا لیدلی او که نه دلته کې داسې ګرځې او ستا دادا مې پیمولی په هوا باندې زه مړه زما دادا خو زما سره لګیا د لرګي وایي مړه زید خانې زه دروغ نه یم او نه ګپ لګوم ستا دادا نه دی هغه له مې پیم چکر ورکړی و اوس ما ته دا ووایه چې ستا دادا څه شو هغه ته به پته وي چې زما دادا ګولې چېرته وړلی او یا زما دیو څه شو ستا دادا هغه د دادا راغی په خپله ورته ووایه او راغلی اوس په دلته ته پته ده پته ده څه شي پته ده دغه دی دا سهار چې هغه تا ته یاد نه دي هغه دیو چې موږ له چکر راکړو داسې په هوا چې روان وو ته لیونی شې که زه ولې دماغ دې خراب دي که نه ولې هغه جانماز باندې چې زه هم سور وم او ته چې هم سور وې تا چې پردي کورونه سې کول مړه ته مې چل شوی یاره ته خوب وګوره که تا نه چل شوی خوب خو نه دی خیر زه پوه شوم لکه تا چې کوم دی زما دادا ګل هم پټ کړلی یا دې مړ کړلی زما دیو دې هم پټ کړلی ښه زه درباندې پوه شوم ما ستا دیو کوم دی پټ کړلی ولې سمېږي ته ما ستا دیو پټ کړلی یمه کله مې پټ کړلی ته چې ویله دیو ته خو خوب ویل مېنټل شوی تازه لیونی شوی تازه ستا دا مازغه یې خول غواړي مازغه زما دیو څه شو زما دیو راوباسئ تاو تا پټ کړلی پرېږده
ویخه من خوبونه مینا دادا ګوله ته ها نور څه ته ما په څارو پسې رالېږلې دیو چې شله دا څه دي اړمې د لیوانو په شان دي دماغ دې نه دي خراب شوي نه دی خراب دادا ګوله دی و زما ملګری و ما په تعلم چکر در کړی و په کوم ځای کې داسې په هوا ته روان وي لاس کته کا په کوم ځای کې زه په هوا روان وم په ویښه باندې خوبونه یې ته ما څاروونه رالېږلی په لاړ شه په څارو پسې شابه زر ده په ویښه باندې خوبونه نه ما چې تاله په هوا چکر درغلی و یاره نو دا اوسنی اولاد څه دی خو بس په ویښه باندې خوبونه یې نه کله به د جازونو چکر یې نه کله څه مړه پرېږده سړیه خانه میټل شوی کوی چل دی نه منټل نه یم ته خوښه خبره واوره یاره د سټ نه د سم لوړ تانبې خو خیر دا خبره پرېږده وایې داسې چل دی چې زما هغه دیو خو به دې نه یې لیدلی دیو رانه ورک شوی دی په هغه پسې ګرځم روغې تو ته څه شي دیو درې مور د نیکي مې ورک شوی په هغې پسې ګرځم زه نیکه به دې ورک نه وي مړ به یې مړه سړی په هغه څه تندر سړی راځه چې زما دا دی وګورو ښه ژوندی سړی و هغه زه پېژنم هغه به د خپې داسې راښکودي هغه به مړي چېرته راځې دا دی وګورو تا به هم په هوا اوچت کي او ما به هم په هوا ګرځوي مخې نه مې ورکېږه زه لر شه دماغ مې مه شاټ کوه لر کېږه یا په دې سر کې هم دماغ دی له ځان ټینشن دی نیکه مې ورک شوی وروره ته خوارې وته نیکه مې و ولې موږ د درې دماغ مې شاټ سیده ځه لر کېږه موږ بسې و ته بسې دیو لاړو دغه شو هوا یې لاړه ماله دې دا ګل خو زمانه سمې بڼې وویستې وایي دا خوبونه یې نه دا خوبونه به یو ورځ رښتیا کېږي دا ګله زه به تا ته ښیم دا جین به زه راوباسمه جین نه دغه د میلو ماما دا به زه درته ښیم چې شته که نه شته په ما پورې خاندي هغه نور هم زه وویلم خو خیر خو خوب و دا ګل ته به زه ښیم چې دا دیو څه او که نشته زما ګورم چېرته به یا الله دا ما ته پیدا کې دا دیو دومره مزه یې کوله